د کابل د پغمان ولسوالۍ د تازه میوو پلورونکي وایي چې په دې وروستیو کې د میوو پلور زیات شوی دی. د دوی په خبره چې په دې ولسوالۍ کې تازه موسمي میوې رسېدلې دي او هره ورځ سلګونه کسان د چکر لپاره ورځي چې ورسره د دوی د میوو پلور ښه شوی دی. د امنیت چې راغلی شکر خلک ډیر راځي او میوې اخلي. خلک دا ګیلاس، آلوبالو او یو شمیر نورې میوې اخلي. د پغمان چارمغز، آلوبالو، زردالو، سیب او توت ډیر ښه نوم لري. د دوی په خبره چې د پغمان تازه میوې په ټول هیواد کې ځانګړی نوم لري او خلک یې له میوو څخه راضي دي. پغمان خو په میوو کې نوم لري. د پغمان میوې ډیرې خوږې دي. دا اوبه او هوا یې ده چې میوې دومره خوږې او ښې دي. هغه خلک چې له نورو ولایتونو دلته د چکر لپاره راځي دا میوې ډیرې خوښوي. دغه میوه پلورونکي زیاتوي چې په هیواد کې د نسبي امنیت په راتلو سره اوس دې سیمې ته ډیری کورنۍ د چکر لپاره ورځي او د دې ولسوالۍ له تازه هوا څخه خوند اخلي. ډیری خلک د جمعې او پنجشنبې په ورځ راځي. روزانه خو خلک راځي. د جمعې په ورځ بیا زیات وي. امنیت شکر ډیر ښه دی. موږ ورڅخه راځي یو. امنیت راضي ستیم. چکر ته تللي کسان هم د پغمان له میوو څخه خوښ ښکاري او وایي چې یاده ولسوالي له هره پلوه د چکر لپاره غوره ځای دی او سږکال په دې خاطر خوښ دي چې هیواد کې امن دی او هیڅ را ستونزې سره تر اوسه نه دي مخ شوي. ولا پغمان ته چې د چکر لپاره له کورنۍ سره راځي ډیر ښه او مناسب ځای دی. میوې ډیرې خوندورې دي. د میوو وخت هم دی او دغه راز امنیت هم بیخي ښه دی د خدای په فضل سره. امنیت والا شکر به فضل خداوند خوب است، بسیار بهتر است. د کابل پغمان ولسوالۍ یوه د هیواد له هغه ولسوالیو څخه ده چې هر کال د هیواد له ډیری سیمو څخه خلک ورته د چکر لپاره راځي چې د مسؤلینو په خبره یې سږکال یې دا شمیر څو چنده زیات شوی دی. احسان الله کریمي، CMG، د کابل پغمان ولسوالۍ.